نو حضور پاک مبارک ذاتی انتقام د چانه نه دی اغشت که یو سړي به خدای ته بد رد ووی یا دین پورې به ټوکې وکړې یا قرآن پورې به ټوکې وکړې په هغې به خفه کېده او که ذاتی چا د حضور پاک مبارک په شان کې ګستاخي کړې د هغې ته تکلیف رسولی دی د هغې انتقام نبي علیه السلام د چانه نه دی اغشتې مفت یې معاف کړی دی د مکې مکرمې چې کله فتح وه او حضور پاک مبارک روانو 12,000 لښکر د مسلمانانو ورسره دی تقریبا 12,000 په دا منځ کې ډېر لوی تعداد دی د دغې وخته پورې ابو سفیان رضی الله عنه کافرو او د ټولې مکې د کافرو سردارو په احد کې دی مقابل ولاړو د مسلمانانو په غزوه خندق کې د مسلمان خلاف د کافرو مشر دیو په حدیبیه کې چې کله نبی علیه السلام ته د جنډه اوچته کړه بلکل یې موږ نه پرېږدو دشمنو د نبی علیه السلام په دغه زمانه کې او د کافرو د ټولې مکې سردارو ده ته چا الوی چې نبی علیه السلام خو را روان دی په مکه حمله کوي د یو ملګري سره بار راووت ملګري ته وایي زه چې ځو چې حالات معلوم کړو چې دا خبره رښتیا ده او که دروغ ده چې راووتل چکر یې لګو داسې مخامخ یې اور ولید د اور غرغنډې یې ولیدې لمبې د لرې ځای د لوګي ملګري ته وایي یاره وی دا اور د څه ښکاري دا د نبي علیه السلام خیمې هلته خښې کړې وي یو ځای کې دمک ولې ځان له خوراکونه پخوم نو دی هغه ملګري ته وایي وی دا اور د څه ښکاري دا لوګي چې دی وی دا د فلانکي قوم دغلته د هغوی قبیله او کورونه دي هغوی به تنورونه اچولي یاره ویه دومره نه دي دا لوګي زیات معلومېږي دا څه بل څه چل دی چې څه مخکې لاړل د نبي علیه السلام څوکیدارانو هغوی راونیوه تپوس دی وکړه ابو سفیان څوک یې تاسو وی موږ د آخرې زمانې د پیغمبر د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ملګري یو را روان دي په مکه حمله کوي دی وی ابو سفیان چې زړه کې مې راله چې راشه ځان ور ورسوه په بله طریقه دې بچ کېدل نشته وی په دغه وخت کې اسلام زما په زړه کې لا نه پروت مسلماني مې زړه ته نه وه کوشوې هغه ملګری ورسره شو نبي علیه السلام له روان شو حضرت عمر فاروق رضی الله عنه صحیح چې دا خو ابو سفیان دی او په څاروي سور دی حضور پاک مبارک ته روان دی او د نبی علیه السلام خوی مبارک خو موږ ته معلوم دی که هغه له ورسېد ماپ دی راشه که د هغه د رسېدو نه مخکې مې چې د چپه کړه توره یې راوویسته او په اسې ور منډه کړې هغه هم ترې منډه کړې دی ورپسې دی اواز هم ورکوي ته خو لږ ودرېږه لږ غوندې یو پوټې ولې منډه وی تا خو موږ سره ډېره غټه دښمني کړې ده لږ انتظار وکړه خو خیر ابو سفیان د ده نه مخکې نبي علیه السلام له ور ورسېد کېناست ورسره او دې کې حضرت عمر ور ورسېد حضرت عمر فاروق رضی الله عنه ورته وایي د الله رسوله ابو سفیان دله راغې ما ته یې پرېږده زما دې تورې ته یې پرېږده چې نن خو دا خپله توره پې وګورم وی عمر لږ په قلار شوی ده خدای رسوله دا هغه نو چې د احد په جنګ کې دې زموږ مقابل ولاړو او واقعي دشمنو چې کله د احد جنگ کې صحابو ته تکلیف ورسېد او د حضور پاک مبارک غاښونه هم پکې مات شو شهیدان شو دی راغی او نبي علیه السلام داسې مخامخ ودرېد دا ابو سفیان رضی الله عنه مخامخ ودرېد او اواز یې وکړ وی په تاسو کې د نبي علیه السلام نوم یې واغېشت اشته حضور پاک صحابو ته یې غږ مه کوئ وی ابوبکر شته وی غږ مه کوئ وی عمر شته نبی علیہ السلام غږ مه کوئ نو چې جواب یې ور نه کړ نو ابو سفیان وی داسې معلومېږي چې جواب را نه کړ چې لکه درې وړه خو مړه دي نو عمر ټینګ نه شو ای د خدای دشمنه خوشحالېږه ما هم دا درې واړه ستا دپاره الله جمدي ساتلي دي دا مړه نه دي ښه نو ابو سفیان ګوره د حضور پاک مخامخ چغه وی اعلی هبل هبل د هغوی یو بوتو لوی بوتو هبل زنده‌باد زمونږ هغه خدای هبل زنده‌باد نبی علیہ السلام مبارک صحابو ته فرمایي جواب ورکړي وی څه وایو وی تاسو دا وایئ چې الله اعلی و اجل هغه وی هبل زنده‌باد او تاسو الله اعلی و اجل خدای زنده‌باد الله همیشه جمع دی
الله لوی دی او د عزت خاوند دی. صحابو جواب ورک. ابو سفیان بیا आवाज ورکړي وی لنا العزا ولا عزا لكم، وی زمونږ د عزا غوندې خدای شته، استاسو خدا نشته. نبی علیہ السلام مبارک صحابو ته جواب ورکړي وی سو وایو؟ وی داسې وایي چې الله مولانا ولا مولا لكم، الله زمونږ مولا دی، استاسو نشته. ګوره دومره مخامخ دشمن په غزوه خندق کې د ټولې دنیا کافر را جمع کړو، ګرد و نواح چې څومره او د مسلمان خلاف لښکر جوړ کړو. که الله د سلمان فارسی په زړه کې او د نبی علیہ السلام په زړه کې د خندق د کنولو طریقه نه واچولې او مسلمان ختم. لیکن دغه ابو سفیان چې نبی علیہ السلام ته مخامخ کېناسته او عمر فاروق ویل الله رسول ایمان اعلی نه دی راوړی، زما دې تورې ته پرېږده. حضور پاک مبارک او فرمایل عمر په قلار شو. څنګه راغلی ابو سفیانه؟ وی صاحب باس ډېره دشمني مې ستا وکړه، ډېر جنګونه مو وکړل، دې خدایانو او بوتانو ته م ډېره چغې والې په کار م رانهدل، ایمان ته مې زړه کېږي چې مسلمان شم. بیعت یې وکړه، الله مسلمان معاف شو. بلکې معاف کېدل خو څه کې، نبی علیہ السلام چې دله کوم عزت ورکړ، دومره عزت یې ورکړ چې اعلان یې وکړ چې څوک هم د ابو سفیان کور ته ننوت هغه ته امن دی. اوس په مکه حمله ده که نه، دشمن به اوس ختمېږي چې د ده کور ته څوک ننوتل هغه ته امن دی. دې څه وایي؟ دی وایي صاحب زما کور خو راکوټې دی، ټول خلک خو په هغې کې نه ځایږي. وایي ښه دا اعلان دی چې څوک هم په خپل کور کې کېناست او ځان پسې دروازه بنده کړه ده ته هم امن دی. څوک که د بیت الله جومات ته ننوت هغه ته هم امن دی. ابو سفیان اوس خوشحاله شوې؟ وی اوس مې زړه خوشحاله شو. او دې بیا هم وایي دغه وخت خو مې ایمان راوړه، مسلمان شوم، خو زړه کې مې لا ګورې بیا هم ایمان نه و ناسته، وروسته مې په زړه کې به ایمان مستحکم شو. حضرت هندا نبی علیہ السلام ونه بخل، تر سره څومره ظلمونه کړي. حضرت وحشي رضی الله عنه د حضرت حمزه سره څومره ظلمونه کړي، وی نه بخل. بل تم وی واعف عمن ظلمک، څوک در سره ظلم کوي عفو کوه. او په خپله حضور پاک مبارک په دې پوره عمل کړی. یو یهودي په مدینه شریفه کې زید ابن دسنه نبی علیہ السلام ته قرض اخیستی و. په هغه نیټه کې 2 ورځې پاتې وې دا یهودي راغی او دقسې مخامخ حضور پاک مبارک ته ودرېد. وی زما هغه قرض دې برابر کړی دی؟ حضور پاک مبارک ورته فرمایي وی ملګري هغې کې خو لا 2-3 ورځې شته که نه په نیټه کې، انشاءالله برابر بشي. هغه ستغې سپورې شروع کړې. وی تاسو د عبدالمطلب اولاد هم دغسې کوئ، خلکو نه قرض والي او بیا نه ورکوئ، او خلکو نه قرض اخلي او خورئ یې. ډېرې ستغې سپورې د نبي علیہ السلام مبارک په شان کې وې، ډېرې ګستاخۍ یې وکړې. حالانکې بې ځایه په دې چې لا په نیټه کې خو 2 ورځې شته که نه. صحابه غصه شو. عمر فاروق رضی الله عنه را پاسېد، وی چپ زمونږ په مخ کې ته زمونږ ښکلي پیغمبر ته غصې کې، اوس به دې برابر کړ. ګوره نبی علیہ السلام مبارک د عمر غصه په ځای وه چې نیټه کې 2 ورځې شته او ته مخکې راځې او زمونږ پړوان دې حیا نه کوي او زمونږ پیغمبر په شان کې ګستاخي کوي او بدې ردې دی. لیکن حضور پاک مبارک ته وګوره که نه یا عمره بد دې وکړل. وی صاحب ته ته نه ګورې چې ستا ګستاخي کوي زما په مخ کې؟ یا عمره وی دیم تا ته محتاج او زه محتاج وم، ده ته به دې نصیحت کړی ما ته به دې نصیحت کړی، ده ته به دې داسې نصیحت کړی چې وروره قرض کې دې لا ټیم شته، په نرمۍ به دې پې کړی، او چې څوک قرض غواړي نو په سخته نه غواړي که. او ما ته به دې نصیحت کړی و عمره زم ستا نصیحت ته محتاج وم، ما ته به دې ویلي چې د الله رسوله چا نه چې قرض والي یو وخته مخکې ورته تیار ساته. ګوره څومره ښکلی پیغمبر. که بل څوک وی عمره ښه دې وکړل، یو څو څپېړه یې ووهه، دې د ټیم نه مخکې راغی و ستغې سپورې وی راویې غوښتې ورشه دله خپل قرض خلاص کړه چې څومره قرض یې دی اوله پوره کړه او لږ ولا زیات هم ورکړه، ځکه چې عمره تا لږ ورټل. ګوره دې ته نه وایي چې زه یې ورټلم او زما بدره دی د خلکو په مخ کې و، زما نیکې وستایې، زما قوم یې وستایې. وی نه تا عمره لږ خفه کړی دی چې په چا د چا قرض پوري که نه نو هغه ته څوک خبرې نه کوي، ورشه لږې زیاتې ورکړه. بویه ته خپل حق یې ورته وتله چې هغه لږې زیاتې ورکولې نو هغه زید ابن دسینه یهودي ورته وایي وی زما خوشي پوره شو دا زیاتي سره کې. یاره وی دا تا ته مال ته یو څو خبرې وکړې
نو حضور پاک مبارک راتاو فرمایل چې راغې په بدل کې ولا لګي یو بوټي زیاتې کجوري ورکړي او وکي څوک داسې رونو وی ته څوک یې وی عمر او دې نه پیژنده وی نه وی زما زید نوم دی زید ابن زسینه یهودیم او هغه د یهودیانو هغه لوی مولا وی ومقیمه یاره وی دا خو تا ډېر بد وکړل ته خو یهودي او په یهودیانو کې بیا د پوهې خاوند دی د یهودیانو د علم خاوند دی نو تاله بیا د نبی علیه السلام په شان کې دومره ګستاخي کول او دومره ستغې سپورې دا خو دله نه وه پکار او ورته څه وایي وی دا مې قصدن کول زما نیټم لا نه به پوره وی ما په خپلو کتابونو کې د آخرې زمانې د پیغمبر چې څومره صفتونه لیدي ما سوا د دریو نه باقي ټول مې په ده کې مونتي درې مې نو مونتي هغه درې یو دو چې دی به صبر کوي عفو او درګذر به کوي او چې څومره ورته ستغه وی نو د ستغې جواب به په ستغه نه در کوي په نرمه به در کوي چې څومره د جهالت کار ورسره کوي دی به تا سره د جهالت کار نه کوي نرمه لهجه به در سره برابر وی عمره وی نن مې پکې هغه صفتونه مومونتل ما په امتحان کو چې ده کې دا صفت شته او که نشته نن مې پکې هغه صفتونه مومونتل راځه عمره ما سره لاړ شه را په مخه کړه حضور پاک مبارک ته راغی وی دا الله رسوله پتا کې چې څومره صفتونه ټول مې مونتي یو درې پاتې و اراته نن معلوم شو لاس تې را دې خوا که لاس یې ور اخوا که د حضور پاک په لاس یې بیعت وکړه الله مسلمان د ښه خوی څومره ښکلی سړی د عفو او د درګذر چې څوک چاته عفو وکړي چې ما وبخلی دا ډېر لوی صفت دی دا خدایي صفت دی بخنه خو الله کوي او چې چا یو مسلمان ته وایي چې ما نه زیاتې شوی دی ما معاف کا او دا درخواست خلق الله ته کوي هغه درخواست چې الله ته مناسب دی ای تا ته وکړه ستا په زړه کې دومره رحم هم نشته چې دی معاف کړي یو باندې راغی نبی علیه السلام او چې څنګه راغی نو صادر د نبی علیه السلام صادر په سر نو باندېسي د حضور پاک مبارک هغه صادر ونیو او داسې په زور یې راخ که چې یو صحابي فرمایي وی ما د نبی علیه السلام دی اوږې ته وکتل دی سټ ته نو هغه صادر پې پټه جوړه کړه دومره په زور یې هغه صادر راخ کړه او څه وی ورته وی شابه دا چې کوم مال د سره پروت دی ما له پکې خپل حصه راکړه دا ستا د پلار خو نه دی او نه ستا دی نبی علیه السلام ته دومره ستغه خبر دا خو نه ستا دی او نه ستا د پلار دی شابه راکړه په دې کې مال اوس که بل سړی وي نو خو مضبوط به یې اوسو لګاو کړی چې ښه ستا ما سره څه حق کېږي زه د خدای پیغمبر یم او د مال د تقسیم اختیار الله ما له راکړی لیکن حضور پاک مبارک دومره په تکلیف کې چې په غاړه ولا صادر پټم جوړه کړه څونه ستغې ورته وویل یو ټکي د خولې مبارک کې نه ووت وی ملګري دا مال واقعي نه زما دی او نه زما د پلار دی دا د الله دی او زه د الله بند دا د الله دی او زه د الله بند دی ورته وایي حضور پاک مبارک وی ته یریږم نه په زړه کې داسې یره هم نه راځي چې ما ته دې څومره څخه خبره وکړه او زه دې راښ کړم او ګوره سټ دې م راله خود کړ هغه باندېسي ورته وی نه یریږم وی ولې نه یریږې وی ځکه چې ستا متعلق ما ده اورېدلي دي چې ده سره څوک هر څومره جهالت او ستغه سپوره کوي دې د ستغې جواب په ستغه نه ورکوي په نرمه ورکوي نو ولې ویریږم وی حضور پاک مبارک مسکی شو وی خندل او صحابي ته حکم وکړ ورشه یو اوښ وله د وربشې ډک کا او بل ورته د کجورې ډک کا ورخصت یې کړه عفو درګذر د مسلمان صفت بدی که موږ وایو چې موږ د نبی علیه السلام امتیان یو او موږ د هغه په نقش قدم روان یو نو چې د هغې ښکلې مبارک کم خوی دی ابه ځان کې پیدا کوو کام ځان کې پیدا نه کړو خو بیا د هغه په نقش قدم زمونږ تلو نه شو که هغې په هره موقع که چا زیاتې ورسره کړی دی ظلم یې کړی دی بخشش یې ورته کړی دی او امت ته هم دا تلقین ورکړی دی چې ګوره تاسو به معاف وکوئ عبدالله ابن ابی رئیس المنافقین د منافقانو سردار چې په هره موقع به نبی علیه السلام په تکلیف کې پشي شا به لګیا ورپسې بد به یې وي مخامخ به یې خبرې کولې د مسلمانانو منځ کې دشمني به پیدا کوله او یو وخت کې د حضور پاک مبارک په ذاتي زندګۍ په حیا حمله کړې وه دومره خطرناکه حمله کړې وه چې
چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ډېر زیات خفه کړو، صحابه ډېر زیات پریشانه کړو، ذاتی الزام په نبی علیہ السلام مبارک خراب لګولو. چې کله مړ کېده نو وصیت یې وکړ، وی په ما به جنازه نبی علیہ السلام کوي، او ایماله د نبی علیہ السلام کمیس راوړی ما ته یې واغوندوی. زوی یې راغی حضور پاک مبارک ته ودرېدی، د الله رسوله زما پلار یو دو وصیته کړي. وی وایه؟ وی یو خو دا دی چې ته خپل کمیس راکړي چې مونږ یې هغه ته واچو، او بله وایي چې جنازه به راباندې نبي علیہ السلام په خپله کوي. ها دا زما کمیس خو واله، کمیس یې ورکړه، دا ورته واچو. او وی زه چې جنازه تیاره شي زه درځم. چې جنازه تیاره شوه نبی علیہ السلام مبارک ورغی، خو چې جنازې ته ور مخکې شو نو حضرت عمر فاروق رضی الله عنه د مټ لمن نه کلک راونیو. د الله رسوله څه کوې؟ مخ یې راواړوي پرېمېده ومنه. وی نه اخر په چا جنازه کې؟ یو یو د هغه هغه یعدد علیه، د هغه هغه چې کوم د تېرې شوې زمانې هغه صفتونه ورته شماري. پلانکي وخت کې تا له رد جواب نه درکړی، پلانکي وخت کې ستا متعلق دا خبرې نه وې کړې، پلانکي وخت کې ستا په پاکي بیبي باندې الزام نو لګولې، یو یو ورته شماري. نبی علیہ السلام مبارک اخواشه عمره پرېمېده، بیا ورته رامخکې شو. تا ته الله نه دي ویلي چې بخښنه وله مه غواړه، او که اویا ځله وله بخښنه وغواړې نو نه یې بخښم؟ الله نه دي ویلي، نو ته وله بیا هم بخښنه غواړې؟ یا عمر وی دا خو ټیک ته چې ما ته الله ویلي دي چې که اویا ځله وله بخښنه وغواړې نه یې بخښم، خو که ما ته دا پته ولګي چې د اویاو کرتو نه زیاته بخښنه باندې دې بخښلي کېږي، زیات وله بیم. ګوره دومره خطرناک دشمن منافق، دا اویاو نه زیاته بخښنه وله غواړم، خو که ما ته پته ولګي چې دې به بخښلي کېږي. اخواشه عمر یې رستو کو او جنازه یې پرې وکړه. جنازه یې پرې وکړه، الله په قرآن کې آیت نازل لا تصلي على احد منهم مات ابدا ولا تقم على قبره. بیا چې په منافق جنازه ونه کړي او بیا قبر ته ونه درېږي، پس د منافق جنازه دغه وخت کې منع شو چې بیا به جنازه پرې نه کړي. لیکن د حضور پاک مبارک د هغه ښکلي خوی عفو او درګذر د هغې اثر څه شو؟ د دغه عبدالله ابن ابی چې څومره قوم په زرګونو خلک و ټول الله سوچه مسلمانان کړل. نورونو عفو او درګذر دا د ښکلي پیغمبر صفت دا ځان کې پیدا کړي. که څوک هم تکلیف درته در ورسوي، کنزل درته وکړي، د بدو جواب په بدو مه ورکوئ. او بیا څوک جرګه دله راشي یا هغه سړی په خپله راشي و یاره ما نه غلطي شوې ده، د الله لپاره معاف کوه.